سلام، خالد دانشیار یم او تاسو دا ویډیو په خالد ټیک یوټیوب چینل کې ګورئ. په دې ویډیو کې به انشاءالله مونږ وایو چې څنګه کولی شو خپل ویب سایټ په ګوګل کې راښکاره کړو. که چېرته مونږ خپل ویب سایټ چې زه ګوګل ته به راشم، کوم ویب سایټ باندې چې تېرو ویډیوګانو کې مونږ کار کړی او یا د پریکټس لپاره چې کوم زموږ ویب سایټ دی، که چېرته هغه دلته سرچ کوم my apps bundle ډاټ کام، دلته اس مانه پاتې شو، دلته اس واچوم او راځم دا انټر کوم. که چېرته دلته راشم ګورئ زموږ دا ویب سایټ په دې کې نه راښکاره کېږي. نو زموږ هدف څه شی ده چې زموږ ویب سایټ باید ګوګل کې راښکاره شي. یعنې زیاتره کسان داسې دي چې دې کې نه سرچ کوي بلکې ګوګل کې سرچ کوي، نو باید دلته په سر کې راواخلي. که چېرته زه خپل هغه بل ویب سایټ په دې کې سرچ کوم چې findbesttricks.com، ګورئ دا دلته سرچ کوم په لومړي سر کې راغلي findbesttricks.com. دا به زه اوپن هم کوم، خو که چېرته مونږ دغه خپل نوی ویب سایټ my apps bundle.com بیا سرچ کوم، ګورئ هیڅ مونږ ته نه راښکاره کوي. ښه، دا زما د خپل ویب سایټ کې هم لږ څه چینجز راوستي دي، یعنې لږ څه مې بدل کړی ده، ځکه مخکې بیخي لږ څه ګډوډ و، نو هغه سیکشن مې ورنه کمی کړي دي. تاسې کولی شئ چې یو ځلې بیا وګورئ. ښه، نو زه راځم دلته my apps bundle.com په آخر کې /admin لاګین کېږم خپل ویب سایټ ته، او تاسو دغه طریقه ښیم چې څنګه کولی شئ خپل ویب سایټ به په ګوګل کې راښکاره کوئ. دلته ورته ما یوزر نیم ورکړی ده admin، پاسورډ هم ورکوم او لاګین بټن باندې کلیک کوم. د ویب سایټ په ګوګل کې راښکاره کول دومره مشکل کار نه ده، فقط تاسې به یو پلګین ډاونلوډ کوئ او بخښئ انسټالوئ اکټیویټ کوئ به، او په هغه کې لږ څه پروسس ده چې هغه به اوس انشاءالله مونږ کوو. په تېرو ویډیو کې ما تاسو ته ښودلي وو چې څنګه کولی شو خپل ویب سایټ سیکیور کړو، لکه دغه ویډیو تاسو به کتلي هم وي. ګورئ اوس زموږ ویب سایټ په کوم شکل باندې ښکاره کېږي، په دې شکل باندې ښکاره کېږي چې کنیکشن از سیکیور. زه به دا دلته هم راخلاص کړم، دلته څه لیکلي دي connection is secure، او مخکې په کوم شکل باندې ښکاره کېده چې your connection to this site is not secure. ښه، نو دا زموږ ویب سایټ شو، زموږ ویب سایټ اوس سیکیور شو. په هغه طریقه باندې نورې طریقې هم شته چې تاسو د پلګین په واسطه باندې کولی شئ چې خپل ویب سایټ سیکیور کړئ. که چېرته تاسو غواړئ چې هغه طریقه تاسو ته وښیم، همدا اوس لاندې کومنټ کې غوښتنه وکړئ چې زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شئ د پلګین په واسطه باندې تاسو خپل ویب سایټ سیکیور کړئ. ښه، راځو دلته د ویب سایټ په ګوګل کې ښکاره کولو لپاره به زه پلګینز ته راشم. په پلګین کې به دلته مونږ انسټال پلګینز دي، بیا له هغې وروسته ایډ نیو او پلګین ایډیټر. زه راځم ایډ نیو باندې کلیک کوم، ځکه چې یو نوی پلګین زه انسټال او اکټیویټ کوم. ښه، هر کله چې دغه د پلګین ساحه تاسو ته خلاصه شو، په دې ځای کې به تاسې ولیکئ سایټ کټ. سایټ کټ چې کله تاسې ولیکئ، په لومړي سر کې به د ګوګل خپل ویب سایټ خپل پلګین راښکاره شي. په دې ځای کې ګورئ سایټ کټ بای ګوګل، انالیټکس هم دی پکې، سرچ کنسول دا پکې، او ایډسنس هم پکې شته، همدارنګه سپیډ. دغه څلور کارونه تاسې د دې پلګین په واسطه باندې کولی شئ. خو اوس لپاره په دې ویډیو کې به مونږ یو سرچ کنسول او همچنان بل انالیټکس وایو که نه، چې په دې لارې تاسې شی کولی شئ. د سرچ کنسول خو مونږ لکه دا ویډیو د دې په خاطر باندې جوړه شوې چې خپل ویب سایټ په ګوګل کې ښکاره کړو، دا د سرچ کنسول په واسطه باندې کېږي. بل انالیټکس ده، انالیټکس تاسو ته ښایي چې خپل ویب سایټ ته مو د ورځې، هفته، میاشت، یعنې ټول ریپورټ تاسې کتلی شئ چې څومره لیدونکي ستاسې ویب سایټ ته راغلي دي او له کوم هېواد څخه راغلي دي. زه راځم انسټال ناو باندې کلیک کوم. دلته نورې ډېرې مختلفې پلګینې دي، دا به انشاءالله مونږ که چېرته ضرورت کېده، لکه دغه دی ایډ انزرټر، ایډ منیجر اینډ ایډسنس ایډس. دا کله چې تاسې ویب سایټ ته ایډس درکړل یا تاسې ویب سایټ ته ایډ درکړي، یعنې اعلانات یې درکړي، تاسې کولی شئ چې د دې نه استفاده وکړئ. انشاءالله په دې باندې به هم راتلونکي کې
یو ویډیو جوړوم چې څنګه کولی شئ تاسې خپل ویب سایټ کې هغه اعلانات ځای په ځای کړئ. ښه راځم دا انسټال شو، له هغې وروسته اکټیویټ باندې کلیک کوم. ښه نو دا دی پلګین مونږ سره انسټال همدارنګه اکټیویټ شو، خو اوس راځو مونږ یې کنفیګر کوو. دلته مونږ ته څه وایي چې کنګریچولیشن د سایټ کټ پلګین از ناو اکټیویټډ. زه څه شی کوم، زه دغه چیک آن کوم، راځم دغه چیک آن کوم، بیا راځم سټارټ سیټ اپ باندې کلیک کوم. دلته مونږ ته څه شی وایي چې ویلکم ټو د سایټ کټ لیټس ګیټ یو سیټ اپ. ښه دا د ویریفیکیشن لپاره بعضې شیونه دي. تر ټولو لومړی تاسو ته وایي چې ساین ان وذ ګوګل، یعنې ګوګل له لارې یا د جیمیل له لارې تاسو ساین ان شئ خپل اکاونټ ته. زه راځم خپل اکاونټ په دې ځای کې انتخابوم. دلته ما ته وایي چې کنفرم یور چوایسز، راځم دا ټول الاو کوم. تاسې کولی شئ چې دا ولولئ. انشاءالله ګوګل هېڅکله هم غلط ویب سایټ نه ده، ستاسې ټول کوم معلومات چې دي هغه دوی سره خوندي دي، یعنې هېڅ غلطه استفاده ورنه نه کېږي. زه راځم دا الاو کوم. بیا ما ته څه وایي چې ویریفای سایټ اونرشپ، یعنې دلته کلیک کوئ تاسې چې دغه سایټ یا دغه ویب سایټ چې ده دا زما ده. زه راځم دلته پروسیډ باندې کلیک کوم. نو دا چې تیار دلته زه لاګین یم په دې کې دلته تیار دی لاګین وم، نو په دې خاطر ما نه کوم لاګین نور نه غواړي، ځکه چې تیار دی لاګین شوی وم. اوس دا پروسس به یا دغه سټپ به ختم شي. راځي بل سټپ ته. ښه یو آر ا ویریفاید اونر آف دغه ویب سایټ. بیا څه کوم چې الاو مای اپس بنډل ټو اکسس ګوګل اکاونټ ډیټا. راځم ورته دا هم له دې څخه الاو کوم. په آخر کې ما ته وایي چې سیټ اپ سرچ کنسول. زه راځم دا سرچ کنسول کې زه دغه ویب سایټ ایډ کوم. اوس ما ته څه شی وایي چې کنګریچولیشن یو سکسسفولي سیټ اپ سایټ کټ، یعنې دغه سیټ اپ زموږ مکمل ډول باندې درې واړه سټیپه خلاص شو. اوس څه کوم، راځم ګو ټو مای ډیشبورډ. ګورئ هره لیکنه چې تاسې کوئ هغه تقریبا زیات نه زیات 4 ساعته وخت نیسي تر څو پورې چې ګوګل کې راښکاره شي. هره لیکنه چې تاسې لومړی کوئ، مثال نن مو لیکنه وکړه، سبا دغه وخت پورې به هغه په ګوګل کې حتما راښکاره کېږي. که چېرته راښکاره نه شي نو تاسې کولی شئ چې بیا یو ځلې ګوګل ته ولېږئ. ښه اوس زموږ سرچ کنسول وشو. سرچ کنسول که زه تاسو داخل کې وښیم، ګورئ دغه ډیټا یې تر څو پورې ګیدر کړې نه دی، ځکه دا ډیټا راغونډئ. دلته څه شی وایي چې سرچ کنسول ګیدرینګ ډیټا، همچنان دا همچنان دا. دلته موږ ته بیا هر څه راښکاره کېږي چې څومره کسان راغلي دي، د کوم ځای څخه راغلي، دا هر څه دلته موږ ته سرچ کنسول له لارې ښکاره کوي چې کوم کیورډ باندې راغلي دي. البته که زه راشم دلته ګوګل کې سرچ کومه سرچ کنسول، زه به تاسو ته سرچ کنسول وښیم. راځم تر ټولو لومړی ګوګل سرچ کنسول سټارټ ناو باندې به کلیک کوو. ښه په دې ځای کې زما هغه نور ټول ویب سایټونه دلته په دې لیست کې راښکاره کېږي. نو که چېرته زه راشم په دې ځای کې دغه اوس چې کوم ویب سایټ ما ایډ کړ، ما اپس بنډل دا راخلاصوم پکې. ګورئ دلته تر اوسه پورې ډیټا نشته، ځکه چې دا اوس دستي مونږ ایډ کړه. که چېرته مونږ دا نن مونږ ایډ کړه، سبا بله ورځ یا بله ورځ تر څو پورې چې یو لیکنه دوه لیکنې نورې مونږ واچو، زمونږ ویب سایټ به حتما په ګوګل کې راښکاره کېږي. دلته تاسو ته اورویو دا پرفارمنس ښیي. دلته درته د ټول ویب سایټ پرفارمنس، یعنې څومره کسان د کیورډ له لارې راغلي دي، د کوم کیورډ تاسې رینکینګ کې دا یعنې په ګوګل کې ډېر ښکاره کېږي، دا هر څه دلته معلومیږي. اوس که چېرته یو آر ایل انسپیکټر ته مونږ راشو او په دې کې خپل ویب سایټ یو ځلې زه دلته سرچ کوم، دلته راځو انټر کوئ ریټریوینګ ډیټا فرام ګوګل. دلته څه وایي چې یو آر ایل از ناٹ آن ګوګل. نو دا به کله په ګوګل کې وي دغه یو آر ایل؟ دا به انشاءالله تر 4 ساعتونو پورې. نن تقریبا چې 6 تاریخ ده، که چېرته 1 یا 8 تاریخ باندې تاسو دغه ویب سایټ my apps bundle.com په ګوګل کې سرچ کوئ نو انشاءالله هغه به راښکاره کېږي.
نو که چېرته تاسې مینوالي غواړئ چې دا ګوګل ته ولېږئ یعنې زر یې هغوی ومني نو تاسو څه شی کوئ چې ریکویسټ انډیکسینګ یعنې تاسې انډیکسینګ کوئ خپل ویب سایټ چې دا ګوګل کې انډیکس کوئ په یو ځای کې ږدئ تر څو پورې زموږ دغه ویب سایټ چې و په ګوګل کې هغوی سره ثبت نه نو دغه پلګین په واسطه باندې موږ څه شی وکړل ګوګل کې دغه خپل ویب سایټ اوس انډیکس کوو یې ځای په ځای کوو ښه نو دې ته مینول انډیکسینګ ویل کېږي چې موږ کولی شو چې مینولي یو لینک یا د خپل ویب سایټ لینک یا د یو لیکنې لینک هغه په دې کې موږ انډیکس کړو دا تقریبا یو یا 2 دقیقې نیسي تر څو پورې چې دغه پروسس دلته خلاص شي دا دی وشو سبمیټینګ ریکویسټ انډیکسینګ ریکویسټډ یعنې دا ریکویسټ نو دا تقریبا بیا کم وخت نیسي 10 دقیقې یا نیم ساعت یو ساعته پورې نیسي تر څو پورې چې دا راښکاره شي زه به یو ځلې بیا هم سرچ کوم راځم دلته ګوري ښه بیا هم نه راښکاره کېږي که چېرته همدغه یو آر ال تاسې سبا په ګوګل کې سرچ کوئ انشاءالله دغه ویب سایټ به په ګوګل کې راښکاره کېږي ښه نو دا و زموږ د سرچ کنسول خبره اوس که چېرته راشو زه درته بل وښیم په دې کې سایټ کټ پلګین دلته آپشن موږ ته راښکاره شو ډیشبورډ ده پکې سرچ کنسول زموږ فعال شو زه راځم سیټینګز ته اوس انالیټک ته تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ تاسې ټول د خپل ویب سایټ انالیټک معلوم کړئ چې څومره کسان نن راغلي څومره کسان پرون دا هر څه دې کې معلومیږي په دې کې به زه راشم انالیټک به هم ورسره کنیکټ کړم سیټ اپ انالیټکس دلته به ورته خپل اکاونټ انتخاب کړئ دا به الاو کړئ ښه نو دا د زموږ انالیټکس هم اوس تقریبا سیټ اپ کېږي دلته موږ ته یو آپشن راښکاره کوي یو پیج راخلاصېږي تر څو پورې چې موږ یو بل اکاونټ یا یو بل داسې ځای پکې جوړ کړو تر څو پورې چې هغه ځای نه موږ وکولی شو د دې ویب سایټ ټرافیک معلوم کړو چې څومره ټرافیک راغلی ده زه راځم دلته اکاونټ باندې کلیک کوم بیا سیټ اپ ا نیو اکاونټ یا هم خالد پراپرټي انتخابوم پکې نیو پراپرټي به په دې کې انتخاب کړو سیټ اپ ا نیو پراپرټي دلته ورته دا خپل حال پرېږدئ او دلته ورته نوم ورکوم چې مای ایپس bundle.com configure analytics دا کنفیګر شو additional permission required دا به تاسو پروسیډ کړئ خپل اکاونټ انتخابوئ بیا تاسو نه اکسس غواړئ زه راځم الاو کوم یې ښه نو دا دی ګورئ دلته سایټ کټ کې موږ سره یو سرچ کنسول فعاله شو بل انالیټکس فعاله شو نو اوس د انالیټکس له لارې موږ کولی شو چې ټول د خپل ویب سایټ ټرافیک وګورو دلته څه شی وایي چې سایټ اوورویو یور ټرافیک اټ ا ګلانس یعنی ټول ټرافیک تاسو ته ښیي چې د سوشل میډیا نه کوم راغلی دي ګوګل نه کوم راغلی یعنی ګوګل نه چې کوم ټرافیک تاسو ته راشي هغې ته ارګینک ټرافیک ویل کېږي یا د نورو سوشل میډیا نه چې تاسو ته ټرافیک راځي هغه ټول دلته راښکاره کېږي خو دا چې اوس موږ دلته نه ښکاره کېږي موږ همدغه پلګین همدغه اوس انسټال کړه نو ځکه ډیټا یې تر اوسه پورې نه ده راغېستې دا که چېرته موږ په راتلونکي ویډیو کې به زه تاسو وښیم چې ډیټا به هم ګیدر کړي یا راغونډه کړي به نو ټوله ډیټا به دلته موږ ته راښکاره کېږي چې د فیسبوک نه څومره کسان راغلي یا هم ارګینک ټرافیک څومره راغلی ده دا موږ کولی شو چې له دې څخه ګوګل کې که تاسو سرچ کړئ ګوګل انالیټکس له هغې ځای نه هم کولی شئ چې تاسې خپل د ویب سایټ ډیټا معلومه کړئ ښه نو دا د ویب سایټ اډ کولو طریقه په ګوګل کې چې څنګه کولی شئ خپل ویب سایټ ګوګل ته انډیکس کړئ یعنې ویسپارئ یا ګوګل کې ښکاره کړئ دا به انشاءالله سبا ته په ګوګل کې هم راښکاره کېږي زه به یو ځلې دلته بیا سرچ کړم په ګوګل کې myappsbundle.com دا دی دومره زر یې نه راښکاره کوي حتما څلېرې ساعته وخت نیسي تر څو پورې چې په زموږ ویب سایټ په ګوګل کې راښکاره شي ښه نو دا د نن ورځې ویډیو که ویډیو باندې پوه شوي یاستئ ویډیو در سره لایک کړئ همدارنګه نور ملګري مو راوبلئ دلته که چېرته په ویډیو کې کوم برخې باندې نه یې پوه شوي
نو کولی شئ چې د همدې ویډیو په لاندې برخه کې ماته کومنټ پرېږدئ او یا هم کولی شئ لکه څنګه چې تېرو ویډیوګانو کې ما تاسو ته خپل پیج ښودلی و خپل ویب سایټ وبخښئ فیسبوک پیج ما تاسو ته ښودلی و کولی شئ هغې ته میسج وکړئ اوس لپاره ښه وخت ولرئ الله مو مل شه